سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. د منافقانو خباثات منګه ذکر کړي دي. تقریبا 15 قباحتونه، 15 خباثات منګه د منافقانو ذکر کو. اول خباثت اتم نمبر آیت کی چې د دوی قول او فعل کې تضاد وي. دوی په زړه کې یو څه ساتي او په خولې بل څه وایي. دویم خباثت په آیت نمبر 9 کی چې دوی کې به ماده د خداع وي. دوی به دوکه کوي د مومنانو سره، د پیغمبر سره، په خپل خیال کې د الله سره. دریم خباثت په 9 آیت کې وما یشعرون، دوی کې شعور نشته. څلورم خباثت 10 کې فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. د دې زړونه د مختلفو قسمو امراضو نه ډکي. په زړونو کې بخل وي، په زړونو کې بې حیایي وي، منافقت وي، دغهبازي دوکهبازي وي، دلازاري وي د خلکو. 5م خباثت هم دې آیت کې و. یکذبون، دی قول او فعل کې به کذب وي، دروغ به وي. دی به دروغ ډیر وي په هر معامله کې. تر دې ځای زمونږ بیان شوی دی. اوس چې کوم آیات ما ولستو 11 12 دی کې د دې منافقانو یو بل خباثت ذکر کوي چې هغه فساد کول دي. نو د منافقانو بل خباثت چې دوی با فساد کوي، دی مفسدین دی، هم المفسدون. دا د دې 6م خباثت دی. بل خبره په دې آیات کې د 2 آیتونو کې بل سبب ذکر کوي د پاره د عذاب علیم، چې دوی فساد ته د اصلاح نوم ورکوي، نو ځکه به ورله دردناک عذاب وي. یو سبب مخکې ذکر شوی و چې دوی کې ماده د کذب ډیر دی، نو ځکه دوی له عذاب دی دردناک. اوس دلته بل سبب ذکر کوي چې دوی فساد ته اصلاح وي، فساد مسما کوي په اصلاح سره، نو دی وجه دوی له عذاب علیم دی. بل خبره د دې ځنا قباحات ذکر کوي، خباثات ذکر کوي د دوی په لفظ و اذا و اذا سره. و عاطفه ذکر کوي مخکې، لکه دی 11 کې و اذا و عاطفه او حرف اذا راوړي، او بیا 14 کې و اذا و عاطفه حرف اذا، بیا 14 کې و اذا. تو گویا کې دا نور خباثات هم عطف کوي په غرستو کانو یکذبون باندې. اشاره دی ته کوي چې دا هم هغه اسباب دي د پاره د عذاب علیم. و اذا قیل لهم، او کله چې اویلی شي دوی ته، لا تفسدوا فی الارض، فساد مخوروي فی الارض پزمکا. قالو ویدوی
انما بشکا نحن منگا مصلحون اصلاح کون کیو. و اذا کې دا واو عاطفه راوړي ځکه چې دا عطف دی پروستو ما کانو یکذبون. نو اصل عبارت داسې دی په دې کې وبما اذا قیل لهم، وبما اذا قیل لهم، او دا عذاب علیم په سبب د هغه کله چې دوی ته وویلی شي داسې معنی به وي. واو عاطفه راوړي روستو ما کانو یکذبون باندې عطف دی. نو اصل عبارت داسې دی وبما اذا قیل لهم. نو اذا په منځ کې بما لفظ هم لګوي وبما اذا قیل لهم، او په سبب د هغه چې کله دوی ته وویلی شي ګویا کې دا هم یو سبب شه د پاره د عذاب علیم. بیا وی و اذا دا اوس په اول ځل مستعمل دی دلته دې نه وړاندې مونږ دا نه دی لوستی، لہذا په داسې حروف او الفاظو باندې به زه دې صورت کې وضاحت کوم چې هغه ناشنایي تاسو نه اورېدلی، او بیا مخکې به په همداسې تېرېږم. د اوس نه کوشش کوئ د زده کولو. اذا حرف دی او دا په دوه معنو راځي. دلته به صرف دا یو معنی وایو لکه موږ دلته معنی څه وکړو و اذا او کله چې دا کله یا په اردو کې جب کبي وایي دا د دې معنی ده. نو دیزی کې اذا ظرفیه شرطیه راغله زوا سره لیکل کېږي ظرفیه شرطیه وایي چې اذا معنی کله مونږ کو و اذا او کله چې یا جب کبي نو بیا به دا اذا سوي ظرفیه شرطیه بوي. او بل په قرآن کې معنی د اذا ناصافه هم راځي. مخکې مقاماتو کې به ګورئ بعض مقاماتو کې به زه معنی کوم اذا ناصافه، هلته فجایه وغیره راځي، بیا به انشاءالله په هغه ځای درته وضاحت کوم. دلته اوس ظرفیه شرطیه راغلی اذا معنی د دې څه شی دی کله چې، خو دلته اوس حرف اذا ظرفیه شرطیه دی نو معنی مونږ وکړو کله چې وویلی شي دوی ته. نو و اذا او کله چې قیله وویلی شي دوی ته. اوس په قیله لږ وضاحت کوو لکه دا هم په اول ځل دلته ذکر شو. قیله د مجهول صیغه ده. مجهول نامعلوم ته وي. یاد ساتئ یو مجهول وي یو معروف وي. معروف معلوم ته وي، مجهول نامعلوم ته وي. نو قیله دا د مجهول صیغه ده او دلته دا د پاره د تعمیم دی. د تعمیم یعنی عام فاعل ذکر نه دی بلکې هر څوک چې ورته ووایي نو قیله کې هغه داخل دی. خو د هر څوک کې هم یاد ساتئ مراد به دعوه کوونکي د حق وي. هر څوک کې مراد به دعوه کوونکي د حق وي چې څوک نهي عن المنکر کوي نو دی ته باغه خلق وي. نو نهي عن المنکر کوونکي قیله کې داخل شو. لکه دې منافقانو ته چې څوک د پاره د رد فساد بیان کوي نه دعوه کوونکي د حق وي، نهي عن المنکر کوونکي وي. نو دی وجي قیله مجهول صیغه شوه، تعمیم د پاره دی، فاعل ذکر نه دی. خو دغه فاعل هر هغه څوک کیدی شي چې څوک دعوه د حق کوي او نهي عن المنکر کوي، د منکراتو نه خلق منع کوي. معنی د قیله ځان له معنی د ویلې شوی. خو دلته دین قبل اذا ظرفیه شرطیه د وجه معنی به حال مستقبل شي. نو معنی به منګه کو او ویلې شي. معنی د قیله ویلې شوی دی. خو دلته اذا ظرفیه شرطیه د وجه معنی به حال یا مستقبل شي.
نو په ځای د دې چې موږ معنی وکړو قیله ویلې شوی دی په ځای به معنی څه کوو وویلی شي دې وجې موږ معنی کوو واذا قیل او کله چې وویلی شي لهم دوی ته هم ضمیر راجع دی منافقانو ته دا صاحبان د خباثاتو او کله چې ویلی شي لهم دی منافقانو ته لا تفسدو فی الارض لا تفسدو فساد مکوي فی الارض پزمکا لا تفسدو فساد مکوي فساد څه شی دی فساد متضاد دی د لفظ صلاح دا وروسته مصلحون راځي دا د صلاح نه اخیستی شوی صاد لام الف حا صلاح نو فساد متضاد دی د صلاح او معنی د فساد څه شی دی خروج الشیء عن الاعتدال خروج الشیء وتل د یو سیز عن الاعتدال د اعتدال نه دا معنی المفردات کې اصفهانی کړه صفحه 381 نمبر صفحه د امام راغب اصفهانی المفردات هغه وی چې فساد متضاد دی د صلاح او معنی د دې خروج الشیء عن الاعتدال وتل د یو سیز د اعتدال نه دا معنی شده فساد عرب وی فسدت الثمر چې کله میوه خراب شي نو هغه وی فسدت الثمر میوه خراب شو یعنی اعتدال نه اوتو غیر معتدل شو نو گویا کې د فساد لغوي معنی چې یو شیز د اعتدال نوزي معنی خراب چې یو شیز خراب شي نو عربی کې ایت سوی چې دا مفسد شو ایت فساد ویل شي نو حاصل دلته اوس نهی د اسباب د فساد چې تاسو هغه کارونه مکوئ چې هغې سره عالم غیر اعتدال کیږي یعنی خرابیږي نو لا تفسدو کې نهی ده د اسبابو د فساد چې یعنی هغه شیا تاسو پرېږدئ چې د هغې د وجې څه کیږي فساد پیلاویږي څه معنی هغې سره عالم غیر اعتدال کیږي خرابیږي هغه کارونه تاسو پرېږدئ نو لا تفسدو فساد مخوروي یعنی خرابی ما پیدا کوي فی الارض پزمکا که تاسو داسې مانم کوي کولی شي د پاره د پوی فساد یاد ساتي قرآن کریم کې په ګڼو مانو راځي ښه دا معنی مو ګورئ ځکه په دې کې به موږ لا فایده دار راکوي چې موږ به دلته دا فساد وپېژنو چې دې نه مراد کوم قسم فساد دی نو د فساد یو څو معنی ذکر کوو فساد اوله معنی منکول د پیغمبر د اتباع نه دې ته فساد وایي چې څوک ولګي د پیغمبر د تابعدارۍ نه بل کس منع کوي نو دا دغه وخت کې کم یو فعل انجام ورکوي فساد دې دپاره وګورئ سورة النمل 20 نمبر سورت 27 نمبر سورت آیت د دې دی 48 نمبر آیت وکانه فی المدینه 9 رهط او په خاریه کې 9 رهط 9 بدماشان یفسدون فی الارض چې دی به فساد خورولو پزمکه ولا یصلحون او اصلاح به نه کوي انبیاء بسو کو د خلقو اصلاح به وکړو لکه صالح علیه السلام دلته ذکر دی داغه واقعه چې هغه به د خلقو اصلاح کو شرکیات بدعات نه به خلق منع کولو دغه 9 بدماشان دی بیا خلقو ته په لاره ناستو او فساد به خورو شرک بدعت اصلاح نه باغ خلق هغې منع کولو نو دلته فساد په معنی د منع کول دی د اتباع د پیغمبر نه فساد بل معنی د دویمه نقصان ورکول مومنانو له د پاره د جنگ د تیزولو د جنگ د تیزولو د پاره مومنانو له نقصان دیتا فساد وی قرآن
دې دپاره وګوري البقره 2 سورت آیت 205 205 نمبر آیت د سورة البقره. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ او کله چې وګرځي ستانه سعى فی الارض کوشش کی پزمکا لیفسد فیها چې فساد خور کی پدی کی ویهلک الحرث والنسل او هلاک کی فصل والنسل او ماشومان د قرآن نه خلق سکی بند کی یا فصلونه تبا کی نسلونه تبا کی سمانا نقصان ورکی مومنانو لا دې دپاره چې پدی کی فسق او فجور ډیر شي قتل و قتال عام شي چې پدی کی جنگونه زیات شي لکه چې کله فصلونه نسلونه تبا کیږي خلکو کې قتال زیاتیږي نو دلته د فساد نه مراد نقصان مومنانو له دپاره د جنگ د زیاتولو تیزولو. درېیمه معنی د فساد صله رحمي ده قطع کول. صله رحمي قطع کول خپلولي پرې کول دا هم فساد دی. دې دپاره وګورئ سورة محمد صله رحمي پرې کول قطع کول دا هم فساد کی داخل دی. سورة محمد 40 سورت 47 نمبر سورت آیت نمبر 22 نمبر آیت. فهل عصیتم ان تولیتم نو آیا توان لرئ تاسو ان تولیتم چې واوښتئ ان تفسدو فی الارض چې فساد خوروي په ځمکه وتقطعوا ارحامکم او پرې کوئ صله رحمي ستاسو. فساد خورول دلته څه شی دی؟ قطع کول د صله رحمۍ. نو دې ته هم فساد وایي. نو چې څوک د پیغمبر د اتباع نه خلق منع کوي، څوک نقصان کوي د مؤمنانو د فصل او د نسل، څوک صله رحمي پرې کوي، دا فساد کوي. څلورمه معنی د مسلمان دشمن او د کافر دوست کېدل دا هم فساد. چې مسلمانو پسې بدرت شروع کی مسلمانانو پسې او د کفارو سره دوستۍ اظهار کې دا هم څه شی دی؟ فساد دی. دې دپاره وګورئ سورة الانفال 8 نمبر سورت آیت نمبر دی 83. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض او کسان چې منکرین دي بعض د دې دوستان دي د بعضو. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. که تاسو جهاد نکو یعنی مومنانو سره لاس یو نکو او لاړی کفارو لا تکن فتنة شبه شرک په ځمکه و فساد کبیر او فساد ډیر لوی. نو دشمنی د مؤمنانو سره ساتل هغې سره په صفونو کې نو درېدل د پاره د جهاد، د هغې مقابل د کفارو ملګرتیا کول دا هم فساد دی کبیر، لوی فساد دی. نو یاد ساتئ چې فساد نه مراد څه شی دی؟ خلق منع کول د پیغمبر د تابعدارۍ نه، مؤمنانو له نقصان ورکول، صله رحمي پرې کول، دشمنی مسلمانانو سره ساتل، دوستی کفارو سره ساتل. نو چې کله ته دی منافقانو ته وی لا تفسدو فی الارض فساد مخوروي دی څلور اشیاو نه منع کوي، نو دی وی نه مونږ خو اصلاح کوو. یو بله معنی هم دی د فساد وګورئ محاربه د الله او د رسول سره، یعنی خلاف د الله او د الله د رسول. دې دپاره وګورئ سورة المائده 5 نمبر سورت آیت نمبر دی 33 نمبر آیت. محاربه د الله او د الله د رسول سره دا هم فساد دی. سورة المائده 5 سورت 33 آیت 33 نمبر آیت. انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله. بشک بدله دا کسانو چې خلاف کوي د الله او د پیغمبر د الله، ويسعون فی الارض فساد او کوشش کوي په ځمکه کې د خورولو د فساد، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم. دا بیا د دې
سزا ذکر کوي. نو چې څوک خلاف د الله او د الله د رسول کوي دا هم څه کوي؟ فساد خوري. بله معنی ده د فساد شرک او بدعت. شپږمه معنی دې دپاره وګوري سورة الاعراف، دې پسې سورت پرېږدي انعام اعراف وګوري 9 نمبر سورت آیت نمبر دې 55 56 نمبر آیت. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، او مخوروي فساد پس مکا پس د جوړجاړي د دینه، پس د اصلاح د دینه. نو مونږ وی چې فساد نه مراد دلته شرک او بدعت دی. اصلاح پیغمبرو کی د خلقو په سنتو برابر کی او دی بدعت خوري. شرک دفع کی ودعوه خوفا و طمع، دلته ودعوه رابلی الله دا توحید ته اشاره ده. نو د توحید مسلو کی دی شرکیات خوري په خلقو کی، دا څه شی دی؟ فساد دی. کلا ظاهری معنوي لکه تخریب الامارت، دا اوس بله معنی شو د فساد. تخریب الامارت کورونه ړنګول. دې دپاره وګورئ سورة الانبیاء، آسمان زمکه یا امارتونه چې څوره دي دا ړنګولو ته هم فساد وي. سورة الانبیاء 21 نمبر سورت 21 نمبر سورت آیت دے 22. ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون، لو کان فیهما کچروی پا دی آسمان زمکه کی آلهتون گڑ حاجت روان الا اللہ سواد اللہ نا لفسدتا خامخا تباشوی بود آسمانون و زمکه، یو با یو سوی بل ببل سوی عرص بتباو. نو فساد تخریب الامارات تا هم وی، امارتون زمکه آسمانون تبا کول. لک سورة النمل مگوری یلتم یو آیت شتے، سورة النمل سورت نمبر دے 27 نمبر سورت، او د دې آیت دے 34 نمبر آیت د سورة النمل. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، اوی دی خزی ان الملوک یقیناً بادشاہان د نور ملکونو اذا دخلو کل چه دن نشیو کلی تافسدوها تبا کی آغی لر رنگ کی داغی کورونا. نو تخریب الامارات دیتا هم فساد وی. و سوال دلتا دار آغی منگلا چه دیزی که دا منافقان منکڑی دی چه لا تفسدو فی الارض، فساد مخوروی پزمکا. د دې فساد نه کم فساد مراد دی؟ تخریب الامارات ته مراد دی او کنا نور فسادات ته مراد دی. یاد ساتئ د دې په بنیاد فساد اوس دو قسم دی. یو دنیاوی فساد لکه کورونه ړنګول، قتل و قتال کول، شوکی کول، ډاکې کول وغیرہ. یو دی دینی فساد، شرک بدعت کفر خورول، رسومات خورول. نو دا دو قسم فسادات. نو اوس دلته د فساد نه مراد څه شی دی؟ فساد نه مراد دلته دینی فساد دی. او دا زه نه ویم، تفسیر دی زاد المسیر، تفسیر زاد المسیر د امام ابن جوزی رحمه الله ښکلی تفسیر دی. هغه دلته د فساد نه مراد څه شی اخلي؟ معصیت، خلاف ورزی د الله او د الله د رسول، ګناهونه کول. نو گویا کہ فساد نہ مراد څه شي؟ دینی فسادات شو. تفسیر قرطبی د امام قرطبی رحمه الله هغه د فساد معنی څه کوي؟ وی لا تفسدوا فی الارض بالکفر و موالات، په سبب د کفر، په سبب د دوستی د کافرانو فساد مخوروي. بیا وی وتفریق الناس عن الایمان، او خلق په فرقو کې تقسیم ول لري کول د ایمان نه بمحمد والقرآن، په نبی علیہ السلام او په قرآن. نو چې خلق ته د ایمان بالرسول او بالقرآن نه ته بندې، دا څه شی دی؟ فساد دی. او دا ښکلې معنی ده چې دوی ته کله وویل لا تفسدوا فی الارض، فساد مه خوروئ په ځمکه، خلق د قرآن او سنت نه مه بندوئ. نو دوی څه وایي؟ انما نحن مصلحون، موږ خو اصلاح کوونکي، موږ خو فساد نه کوو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وکله چې ویلی شي دوی ته لا تفسدوا، فساد مخوروي، امید دی چې اوس د فساد په معنی به پوه شوي.
چې مراد تی دینی فساد دی، مراد تی شرکیات دی، مراد تی بدعات دی، مراد د دینه رسومات دی. چې تو ورته رسومات مکوي، بدعات مکوي، شرکیات مکوي، نو دی به بیا مخې ته جواب درکوي انما نحن مصلحون، مونږ خو اصلاح کوونکي، مونږ خو فساد نه کوو، شرک بدعت نه کوو. ګوره یو بله خبره، لا تفسدو یوې فی الارض، په ځمکه. ځمکه ذکر کوي، عالم ته ټول مراد دی. چرته چې د دوی مسکن وي، چرته چې دا خلک اوسیږي، هغه ځای به ته مراد وي، یعنی ټوله ځمکه ده. بله خبره، الارض، ځمکې ته ارض ځکه وایي چې کم څیز ورته دننه لاړ شي نو هغه اخري او هغه خاورې ته جوړي، دې وجې ځمکې ته ارض وایي. ارض دا چې مسما دی دې وجې چې دې تر یو څیز دننه لاړ شي، هغه وخوړلی شي او هغه نه خاورې جوړېږي. لکه دیمک ته هم ارضوه وایي، ارضوه، ځکه چې هغه هم هر څه وخوري او هغې نه خاورې جوړوي. نو که تاسو ته چا ووایي چې یاره د کرې ته چې په دې پلینټ کې موږ اوسېږو دې ته ارض ولې وایي، نو ستا جواب به څه وي چې دا حقیقت کې هر یو څیز چې ورته دننه لاړ شي هغه وخوري او هغې نه خاورې جوړوي، دې وجې ورته ارض وایي. بله خبره یاد وساتئ، الارض دا معرفه د الف لام په داخل دی. چرته چې الارض یعنی ارض معرفه راشي، الف لام په داخل شي، مراد به ترې ټوله ځمکه وي، یعنی کره د ځمکه چې څومره ده دا به ترې مراد وي. لکه دلته الارض راوړی، مراد ترې غونډه ځمکه ده. او بعضې مقامات داسې دي قرآن کې، مخکې به وګوري انشاءالله، چې هلته ارض نکره راوړي، ارض الف را دوات ارض نکره. نو چې چرته نکره راشي هلته به د هغې نه یو مخصوصه خطه یا یو خاص حصه به ترې مراد وي. دا د اوس نه یاد ساتئ دا قاعده. چرته اکثرو مقاماتو کې عموما چې ارض معرفه راشي مراد به ترې ټوله کره د ځمکه وي، او چرته نکره راشي مراد به ترې یوه خطه وي، یوه حصه وي. نو دلته اوس معرفه راغلی، مراد ترې څه شوه؟ ټوله ځمکه. لا تفسدو فی الارض، فساد مخوروي فی الارض، په ځمکه. چې کله دوی ته دا وایي شرک مکو، بدعت مکو، رسومات مکو، خلک د قرآن نه مو بندو، نو دوی به څه وایي په جواب کې؟ قالو، وی به دوی، دا اوس د دوی مقوله ده، دوی به څه وایي؟ انما نحن مصلحون. ډېر ګورې په تاکید سره خبر کوي، انا تاکید دی دلته، او ما دا زائد دی، د دې معنی نشته، خو دا د پاره د حصر راغلی دی دلته، یعنی تخصیص د پاره. گویا کې دام بی فائدې نشو، ما زائده، ان تاکید ما زائد خود دی سره حصر پیدا شو په کلمه کې. سمانا بشکا خاص نحن مونگا مصلحون، اصلاح کون کیو، که نور سوک دیا ندی خو منگا خاص اصلاح کون کیو. نو بیا ورپسې نحنو ګورئ، ضمیر فصل دام د پاره د تاکید دی. بشک خاص نحنو مونگا، بیا سوی نحنو مونگا ځان یادی د پاره د تاکید. مصلحون، اصلاح کون کیو. ډیر په تاکید سره خبره کوي، ډیر په تخصیص سره خبره کوي، که اصلاح سو کوي یا نه کوي، خو منګ یو په دې ځمکه باندې چې اصلاح کوو. دا اوس د هغې جواب چې کله ته ورته وایي د قبر څخه عرس مه کوه، دا شرک دی، قبر مه پخو، دا بدعت دی، منښتې د غیر الله مه کوه، ګمبدونه په قبرونو باندې مه جوړوئ. نو دی به څه وایي؟ یاره دا خو د اولیاو سره مینه ده او په دې باندې الله خوشحالیږي، مونږ خو څه بد کارونه نه کوو. نو پوه شه دغه وخت چې داسې شی دی، دا قم منافق د سورة البقره چې بدعتو نه منع کیره، غم داسې مکو چې ته پکې ډومبې دویمه دریمه خیراتونه کې خلک رابلي، څلوېښتي بیا په دې کې کال کې. نو چې ته ورته دا وایې یاره وایي خیرات کول خو څه بد کار نه دی، نو ورته چې بد کار نه دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښه کار ولې نه دی کړی، اصحاب کرام ولې نه دی کړی؟ په دې ښه او بد ته زه ښه پوهېږو که هغه ښه پوهېدو. نو چې دغه وخت کې دا خبر وکړي چې یاره دا خو خیرات دی، دا خو څه بد کار نه دی، ولې دا میلمانه به څه خوري، پوه شه چې دا د بقرې منافق دی. یاد ساتئ دې ته
میلمانه ویل چې په دې موقع کې راځي دا زیاتې دی، ظلم دی. دا تعزیت لراغلی چې تا سره ستا غم کې شریک شي. ضیافت جدا سیز دی، تعزیت جدا سیز دی. تعزیت له چې خلک زی او زیتا لکه اوس به طور مثال یو تن په جیل کې وي، نو چې ته د هغه ملاقات لځې، غم رازې لځې، نو ته ورته څه وایې دیګونه بار که زه در روان یم، که هغه له ځان سره څه شی وړې. یا یو کس د هغه اکسیډنټ شوی دی، هسپتال کې دی، زخمی دی، نو چې ته په دې حالت کې هغه له ورځې، نو ته ورته څه چې دیګونه بار کا که نه ځان سره څه جوس وغیره فروټ وړې ورته. بیا دا مړی کېدل دا خو ډېر لوی غم دی. جیل او هسپتال به څه وي، دا خو ډېر لوی غم دی. دا خو خلک بېخوده کي د هغې اهل چې څوره وي. او په داسې حالت کې لکه تاسو خپله عقل وجنګوئ، په داسې حال کې چې یو سړی ځي هلته هغې ژاړي، د هغې په زړونو باندې ماتم وي، او ته ورته ناست او دا لقمې او دا نوړی وې، نو زه یم چې دغه ټایم کې یو کوتک وي سړي سره او په دې سر سر وي چې تا کې عقل شته، ته انسان یې که ته حیوان یې چې په داسې ټایم کې ته راځې دې نه ډوډۍ غواړې. نو داسې ډېر موږ لیدلي دي چې موږ ورته هلکه دا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی، نو دوی وایي یاره خیرات دی څه بده خبره خو نه ده. نو چې خیرات دی بده خبره نه ده، نو بیا په دې اذان کې هم الله اکبر ویل بده خبره نه ده. نو په ځای د دې چې 4 ځله وې 10 ځلې ووایه ویلی شي. مونځ هم بد کار نه دی، 4 رکعته فرض په ځای 20 رکعته کولی شي. بھائی چې کم کار رسول الله صلی الله علیه وسلم په کمې طریقې، په کم کیفیت او په کم تعداد سره کړي وي، هغه عمره به تم کې ځان به مخکې کښېنه د هغوی نه. نو خیراتونه چې ته ورته سمې د سنتو موافق جوړې او ته ورته دا بدعت پکې مه کوو، یاره مونږ خو اصلاح کوو د خلکو، دا خو ښه کار دی، دا خیرات دی، خلکو له ډوډۍ ورکوو. ودونو کې چې ته ورته وایې یاره دا واده دی د سنتو موافق وکړه، د رسول الله سلم په طریقه، دا ډنګ ډونګ پکې مه کوو، نکریزې خرافات مه کوو، ښځې او نر به یو ځای ګډېږي. نو دی به درته یاره غم په جړا مزه کوي او واده په ګډا مزه کوي. او بیا به درته حدیث پیش کوي چې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دف اجازت نه دی ورکړی. نو ورته خدای دی ونه شرمو، دف اجازت په دی و انشاءالله زه یو ورځ ښه مفصل بحث کوم د دې موسیقۍ په حوالې سره. خاص کر نن سبا دا پارټیانو نومونه نه علم، ځکه زه په یو کې هم نه یم، خو زمونږ بس رونه به ورته وي مسلمانان دي، خدای دې پوهې کې ناپوهې دي، په دې دوپړو باجو پسې ډېر نښتي. او نن سبا په دې یو غټ ټرینډ روان دی چې چېرته شهدا دي د هغې تصویران ایښي او هغې سره باجي ایښي او باجي ورته وي. ډېر زیات د حد نه پورې وتل دا خلک. نو واده وي دا په ګډا مزه کوي، نو چې ورته وي رسول الله سلم معاذ الله ثم معاذ الله، دا تاغه پورې بهتان لګي، دا خو تاغه پورې دروغ تړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح دغه ودونه څنګه شوي انشاءالله ځای په ځای به زه تاسو ته ذکر کوم، یا زمونږ د ملګرو نکاح ودونو ته لاړ شي، بیا به تاسو ته اندازه وشي چې دغه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو چې ته دې ته کلوې دا فسادات مه کوئ، نو دې به لنډ درته څه وایي چې نحنو مصلحون، مونږ اصلاح کوونکي یو. اوس امید دی انشاءالله چې کله تاسو دا خلک ګوري منافقان به وپېژنئ. ښه دا منافق ګورې تش هغه عتبه او شیبه او هغه نور بدبخته نو عبدالله ابن ابی ابن سلول، ستا د زمانې هم ډېر عبدالله دلته شته ابن ابی ابن سلول، خو ته یې پېژنې نه چې قرآن دې وي اوس به وپېژنې. بل المصلحون صلاح متضاد دی د فساد، مراد ترې نه څه شی دی؟ هغه شی چې هغې کې اعتدال وي، یعنی صحیح وي خراب نه وي، د هماغه فساد متضاد دې ته صلاح وي. نو لہذا د دې ترجمه به څنګه کوو؟ المصلحون انما نحن مصلحون. نو مصلحون معنی به څه وي؟ اصلاح کوونکي، صلح کوونکي. نو دې ځان ته څه وي؟ مونږ مصلح یو، دی مفسد فساد کوونکي دي، ځان مسما کوي په مصلحون چې مونږه اصلاح کوونکي یو. دومره په تاکید سره وګوره دی وایي چې مونږه اصلاح کوونکي یو، صرف مونږه. یعنی مطلب دا دی
چې تاسو صلاح نه کوئ. صحابو ته به دوی دا ویل چې تاسو په اصلاح څه پوهېږئ، تاسو نه کوئ، هغوی به بدنامولو. تاسو اصلاح نه کوئ، تاسو په خلکو کې جنگ جوړوئ، اصلاح خو منګه کوو. دوره تاکید چې دوی وکړه صرف دې دپاره چې په دې سره اصحاب کرام هغه هم بدنام کی. دو نقصان یې وکړه، یو چې دوی فساد ته اصلاح وویل، دویم نقصان یې څه وکړو چې دوی صحابه بدنام کو، په دې سره مؤمنان بدنام کو. نو اوس چې یاد ساتئ قرآن کریم دا قاعده ده چې کوم ځای کې په صحابو باندې چا لاس اوچت کړي د لان تان، مخې ته الله رب کریم د هغې د صفایۍ دپاره ډایرکټ جواب کړی دی. لکه اوس د دې یو نمونه به اوس مخکې وګوري، الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. دا اوس جواب دی د هغې د دې خبرې چې دی صحابو ته څه وویل تاسو مفسد یې. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. دلته اوس د دې هغه خباثت ذکر کوي. شپږم خباثت هم المفسدون، دا د دې خباثت دی چې دوی فسادیان دي په خپله. دا اوس هغه خباثت د دوی دی هم المفسدون چې دوی مصلحون نه دي، دروغ وایي، بلکې حقیقت کې هم دوی دي فسادیان. گویا کې دا جواب هم شو د مخکې تعریض چې دی اصحاب ته مفسدین ویل. نو دلته الله ډیر تاکید کوي چې دوی خپله مفسدین دي. اوس تاکیداتو ته وګوري چې الله سوره په تاکید سره خبره ذکر کوي. الا خبردار. الا حرف استفتاح د پاره د تنبیه راځي، د پاره د ویښولو. استفتاح دې سره ابتدا کیږي د جملې اکثر. نو حرف استفتاح دا د پاره د تنبیه راځي، دلته راغلی د تنبیه له. او یاد ساتئ دا اکثر هغه مقام کې راځي چرته چې په خلقو تلبیس وي. څه معنی؟ خلک ګډوډ شي. لکه وروستو منافقانو ډیر په تاکید سره فساد مسما کو په صلاح سره. څه معنی؟ هغې دا خلکو ته وښودو چې یاره موږ فسادیان نه یو، موږ خو مصلحین یو. نو خلک مشوش شو چې دوره دی په تاکید سره خبره کوي، کیدای شي دوی فسادیان نه وي، کیدای شي دوی اصلاح کوي. نو دلته الله فرمایي الا حرف تنبیه راوړو، خبردار ویښ شئ، دوی مو دوکه نه کي. دا هم د پاره د تاکید الله ذکر کړ چې ویښ شئ، خبردار شئ، خبردار ویښ شه، دوکه دې نه کي. ګورئ دې فسادیانو ته مصلحون نه وایي. نو الا معنی به څه کوو؟ خبردار، تنبیه ورکوي. انهم هم المفسدون. مزید تاکیدات ته وګورئ. انهم کې ان استاد خپل پیژني، دا حرف تاکید دی، دې سره مزید تاکید شو. او انهم پسې بیا دا هم المفسدون، دا هم ضمیر فصل دی، مخکې وروستو تړي خپلو کې، دام د پاره د تاکید راغلی دی دلته. الا انهم خبردار، انهم هم المفسدون، یقینا دوی هم دوی دی فساد کوونکي. المفسدون، مفسدون جمع الف لام په داخل دی په خبر باندې، نو دائم له تاکید راوړی دی. خبردار، یقینا دوی هم دوی دی المفسدون فساد کوونکي. چې تاسو په دې دوکه نشئ، که فساد څوک کوي یا نه کوي، دوی کوي. په دې کې دا ماده د فساد شته چې دوی څه کوي؟ خلکو له دین ورانوي. ولکن لا یشعرون، ولکن لا یشعرون، او لیکن دوی کې شعور نشته. دا جمله ولی ذکر کړه؟ دوباره تکرار ولی وکړو ځکه دا خروستو من حیث خباثت د دوی ذکر شوی په نهم کې وما یشعرون. دلته ولکن لا یشعرون ولی راوړ؟ دراصل شوبه راتله چې هر کله د فساد کارونه دوی کوي، ورته پته ده چې فساد دی، نو دوی ولی ځان نه ساتي؟ شوبه دا راتله چې هر کله دوی د فساد کارونه کوي، نو دوی ولی دی نه ځان نه ساتي؟ ورته پته خو لګي که نه چېرې دا کار غلط دی، ولی دی دا کار پرېږدي نه؟ لکه درېیمه څلوېښتي کال وغیره واده کې ډنګ ډو. نو دلته اوس دفع د وهم کوي چې حقیقت دا دی دوی کې شعور نشته، دوی نه پوهېږي. په ظاهره خو مونږ ته ښکاري که نه چېرې دوی پیژني دا کار فساد دی، نو دوی بیا ولې کوي؟
نو الله رب کریم وایي چې دی کې شعور نشته، دی نه پوهیږي ځکه دا کار کوي. نو دی وجې دلته واو عاطفه پسې لاکن راوړو، ولکن لا یشعرون او لیکن. دا لاکن اکثر لاکن هم راځي او لاکن نه هم راځي، په یو معنی وي. اکثر دا د پاره د دفع کولو د وهم راځي چې شک و شبه پاتې نشي. نو وروستو دا شبه راتله، نو دلته لاکن راوړو د پاره د دفع کولو دغه شک دغه شبهې چې تاسو ته دا شبه راغلی چې دوی فساد کوي ولې ځان ته نه ساتي. نو دلته درله په لاکن سره جواب درکوي چې ستا دا شبهه ستا دا وهم دفع شي چې حقیقت کې دی لا یشعرون دی. ځکه لا یشعرون دلته لا نافیه ده، څنګه چې وروستو ما نافیه وه، نو دلته لا نافیه، دوی کې شعور نشته. نو د دې تکرار وشو د پاره د دفع کولو د وهم. ښه وروستو من حیث خباثت ذکر و، دلته تکرار څه د پاره وکړو؟ جواب به څه کوي؟ د پاره د دفع کولو د وهم. دلته یو شبه راتله، یو وهم راتلو چې دوی هر کله فساد پیژني، دی ولې ځان نه ساتي. نو د هغې د دفع کولو دپاره ولکن لا یشعرون راوړو چې دی کې شعور نشته، دوی نه پوهېږي څنګه ترې ځان وساتي. اوس یو اشکال دلته راځي وړوکی شان. اشکال دا دی چې دلته هم وویل لا یشعرون او قبل نه هم کې ویلو ما یشعرون، دوی کې شعور نشته. قرآن ورله خپل عذر پیش کو چې دی معذور دي، شعور پکې نشته. نو بیا قصور د دې څه دی؟ دا اعتراض په تاسو خلک کولی شي، دا اشکال پیش کولی شي چې هر کله قرآن ووی چې دوی لا یشعرون ما یشعرون دي، معذور دي، شعور پکې نشته، حیواناتو نه هم لاندې دي، نو بیا د دې قصور څه دی؟ د دې جواب ولیکئ. دراصل نفي د شعور ته کوي د وجې د دوی د تحقیق نه کولو نه. دی حق د حق د تحقیق د پاره څه کار کوي نه، الټا حق او حق پرستو ته بدنامولو کوشش کوي، د هغوی تنقیص کوي. نو د دې وجې ورته ما یشعرون لا یشعرون ویښه. بیا وورئ دراصل نفي د شعور ته کوي دی وجې چې دوی تحقیق نه کوي د حق. چې ورته تو وې مسله بیان کې الټا تا ته څه وایي؟ مړه ته بېوقوفې تنقیص کوي ستا، حق پسې بد رد وي. لکه دې پسې آیت به انشاءالله تاسو وګورئ، واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا نؤمن کما آمن السفهاء، چې ورته ایمان راوړه په شان د صحابو دي یا بېوقوفانو. نو دی اصل کې تحقیق د حق نه کوي. د دې وجه الله رب کریم ورته بطور زجر وی، بطور رټنې چې لا یشعرون ما یشعرون دي، د حیوان نم لاندې دي، دوی ځان نه پوهیږي. نو دا د دې منافقانو بل خباثتو شپږم امید دی چې تاسو به پې ښه پوه شوي چې دوی څه دي؟ فسادیان دي. که اصلاح هغې ته فساد وی، ترجمه کوم غوږ کېږدئ. واذا قیل لهم، او کله چې وویلی شي دوی ته لا تفسدو فی الارض، فساد مه خوروئ په ځمکه، شرکیات بدعات رسومات مکوي. قالوا وی دوی انما نحنو بشک منگا مصلحون اصلاح کوونکي، موږ خو فساد نه کوو، موږ اصلاح کوو. الا خبردار انهم هم المفسدون، یقینا دوی هم دوی دی فساد کوونکي، ولکن لا یشعرون، او لیکن دوی کې شعور نشته. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.